الہ العالمین خدای راتلونکي کې د ښه خدمت توفیق ورته نصیب وګرځوي. دا نن ورځ مراسم خدای په خیر و عافیت باندې سرته ورسوي. د هر قسم آفات و بلیاتو نه خدای نجات ورته نصیب کړي. الہ العالمین خدای راتلونکي کې د لویو خدماتو مصادر یې وګرځوي. ای الله عز وجل موږ خو د دوی خدمت نه دی کړی. ای الله دوی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو شاګردان وو. خدای عز وجل موږ د دوی په حق کې ډېر تقصیر کړی. خدای ته یا الله عز وجل زموږ هغه استشهادیان ورونه، خدای هغه قبر ورکي ورونه چې قبرونه یې نه دي معلوم، یا الله عز وجل خپل بدنونه د دښمن په مقابل کې وپاشل، یا الله عز وجل خپل بدنونه په ورونو کې لولپا کړل. یا الله ته قبول کړي. خدای ته د دوی سوي وجودونه قبول. اسلامي امارت مشران په هر برخه کې خدای متوجه وګرځوي. الہ العالمین په نظام کې د ټولو نیمګړتیاوو اصلاح وکړي. خدای زموږ اسلامي امارت راته وساتي. یا الله د اسلامي امارت بدیل موږ نه لرو. خدای د اسلامي امارت هم مثل نه لرو. رب کریم خدای دغه صف راته وساتي. صلی الله تعالی علی رسوله خیر خلق. داسې راټولول نو زموږ لخوا به بیل رنګ توصیې وي دوی ته. وطن هم اشغال و، د جمهوریت توره تیاره دلته خوره وه، د امریکایانو د اشغال چاپې ظلم او بربریت دلته خور و. زموږ به یوه خبره دا وه چې ګوره دا زموږ د مدرسې سند غلط ځای کې استعمال نه کړي. داسې وخت و چې ډېرو ملایانو ملا صاحبانو خپل ایمانونه له لاسه ورکړي وو. داسې دور و چې ډېرو خلیفه صاحبانو پیر صاحب هغه خپل ایمان له لاسه ورکړی و، قدمونه یې ښویېدلي وو. داسې وخت و چې ډېرو مخورو علماو چې په منطقه کې خلک ورباندې راټولېدل د دوی قدم ښویېدلی و. حق ته باطل او باطل ته به حق وي. د جامعې سره به په زړه کې دا درد ورسره و، خدای مه کړه زموږ د جامعې یو نیالګی، زموږ د جامعې یو عالم هغه څوک ونه ښویوي. په دغه سخت امتحان دور کې زموږ علما داسې نه وي چې دا په بله رانه ولاړ شي. نو موږ به په د اخر کې ورته وي که له دغه سند نه تاسو غلطه استفاده وکوله، په مقتضا د علم باندې ولاړئ نه، نو ستاسو به ګریوانونه وي د قیمت په ورځ او د جامعې د اراکینو د دې بلاسونه وي قیمت په ورځ به هم له ګریوانو نیسي. دا به یوه ضروري خبره وه. دغه وخت تقاضا هم دا وه چې دا مو ورته ویلي وای. موږ چې څومره خوارۍ په تاسو باندې کړي دي، څومره چندیم کړي دي، څومره دغه اراکینو ځانونه ستړي کړي دي، د دې دپاره چې تاسو به د حق دفاع کوئ او د باطل مقابله به کوئ. داسې به نه کوئ چې حق ته به باطل وایئ او باطل ته به حق وایئ. 5 پیسو په مقابل کې هغه تیاره دور الله تیر کړ. خو دې باندې تاسو پوهیږئ چې نن ورځ موږ په یوه بله ابتلا کې ګیر یو. درنو علماء کرامو، هغه ابتلا اسانه وه. اوس چې کومه ابتلا کې موږ ګیر یو دا ډېره ګرانه ده. دا زموږ د خپل نفس او د خپل شیطان سره مقابله روانه ده. یو صحابي هم وایي ابتلینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بالضراء فصبرنا.